د سړی یو شی ډیر په بیرمی سره کټ کوي چې تاسو یې وګورئ نو حیران بشئ. ډیر په ظلم یو ژوندی غریب جنې کټ کول ستاسو څه خیال دی؟ دا ولې داسې کوي؟ راځئ د شروع نه دا دلچسپه کیسه وینو. کیسه د یو جنې نه شروع کیږي چې نوم یې جوجون دی. یوه یخه شپه وي، د هغې موټر په یو سنسان سړک خراب شي او واوره مسلسل وریږي. جوجون مجبوره شي او د ریسکیو سروس ته کال وکړي. د مرستې انتظار کې خپل منګیتر سوهان ته فون وکړي. سوهان په نیشنل انټیلیجنس اداره کې کار کوي. هغې ورته خپل حالت بیان کو. هم هغه وخت یو ناآشنا سړی د هغې موټر ته راشي او وایي چې زه به ستا موټر جوړ کړم. سوهان په فون ډیر هوښیار شي او ورته وایي دروازه مه خلاوه او د ګاډي نه بهر نشي، بس دننه کینه او د ریسکیو ګاډي انتظار کوه. جوجون د هغه خبره ومني او د سړی مرسته رد کړي، خو ناڅاپه کال کټ شي. لږ وروسته هماغه سړی په لاس کې هتوړه راوړي، د موټر شیشه په ماته کړي او ګاډي ته دننه ننوځي او په جوجون حمله وکړي. جوجون ډیر کوشش وکړي چې ځان ترې بچ کړي، خو هغه بې رحمه سړی پې بار بار وارونه وکړي. بیا هغه جوجون زبردستی سره یوه سنسان ځای ته یې بوځي چې اصل کې د دهه قاتل کور او قصابخانه وي. جوجون د زندګۍ دپاره زاري کوي او وایي چې زه پریګننټ یم، خو بیا هم د قاتل زړه نرم نشي، په ډیر ظلم سره یې مړه کړي او ثبوت ختمول شروع کړي. په دې دوران کې د جوجون د لاس نه د هغې د منګني انګوټي رنګ وغورځي او نالۍ ته لاړه شي. دی یې ډیر تلاش کړي خو پیدا یې نه کړي، نو نظراندازي کوي او خپل ظلمونه جاري وساتي. راځئ د کیسې نور پاټ وینو چې د دې ظالم قاتل شاته څه راز یا وجه شته که نه. څو ورځې وروسته درې واړه ماشومان د یو ابې پل لاندې لوبې کوي. یو ماشوم یو تور پیکټ ویني، د دلچسپۍ نه یې خلاو کړي، خو دننه چې وګوري در ډیر غبراو شي ځکه پکې د انسان د بدن یوه ټوټه وي. پولیس ته خبر ورکړل شي. ډیر پولیس د غزۍ ته راشي تر څو د بدن نورې ټوټې پیدا کړي. د جوجون پلار جانګت د ټیم لیډر وي، هغه هم هلکه راورسي. د هغه زړه د یېرې ډک وي ځکه لور یې د څو ورځې نه روکه ده. اوږد تلاش نه بعد یو پولیس افیسر د سیند په تل کې یوه سخته او عجیبه شی ویني. هغه د لرګي په مدد هغه شی راوړاوي، خو چې وګوري نو حیران پاتې شي. هغه د انسان کټ شوی سر وي. افیسر وارخطا شي او نور پولیس راوغواړي، خو د شور او هجوم د وجې میډیا او خلک هم هلته راجمع شي. هم په دې افراتفری کې حالات نور هم خراب شي. یو فارنزیک افیسر چې د ثبوتونو ډبه په لاس کې وي ناڅاپه سلپ شي او ډبه تی ولویږي، خلاو شي او ډایرکټ د سوهان او د ټیم لیډر جنگ مخې ته ورغوزار شي. دا منظر د دواړو دپاره ډیر دردناک وي. اوف های های. د جوجون د جنازې په وخت سوهان خپلې اوښکې نشي ودراولی. هغه جنې چې ورسره یې واده کول وختل په ډیر بې دردۍ سره یې وجلې شوي وي او هغه ته یې وجه هم پته نه وه چې د سا وله یې وجلې دی. سوهان په زړه کې قسم وخوري چې قاتل به خامخا پیدا کوي او داسې سزا به ورکوي چې د قانون نه هم بخ سختوي. سبا سوهان به خپل سینیر سره میلاو شي او د 2 هفتو چوټي ته واخلي، بیا خپل تلاش شروع کی. د یو نږدې ملګري په مدد سره یو خاص ټریکینګ ډیوایس واخلي چې د کیپسول په شان وي. نیکسټ سین کې د سلورو مشکوکو کسانو فایلونه پړاو کی چې د ټیم لیډر جنگ ورکړی وي. جنگ هم غواړي چې زما د لور قاتل ته داسې سزا میلاو شي چې قانون یې هم نشي ورکولی. سوهان د پیلا مشکوک کور ته لاړ شي. هغه سړی په خپل زندگی کې مصروف وي او د خطرې احساس ورته نه وي. سوهان یې وهل شروع کی، خصم یې ټکاکي او ونیسي. کرسي سړی تړي او د جوجون تصویر او گاډي ورته وښایي او تپوس دې وکړي، خو د تحقیق نه بعد معلوم شي چې دا سړی قاتل نه دی. سوهان غوسه شي، هغه ته دمکی ورکړي او بیا د بل کس پسې لاړ شي. دویم مشکوک ته چې ورسیږي هغه سړی موټر سایکل ډیلیوري کوي. سوهان د هغه بایک ته ټکر ورکړي او کته کاشي او په غوسه ته تپوس وکړي، حتی لږی هوهی هم شي، خو د تحقیق نه وروسته معلوم شي چې دا هم قاتل نه دی. مایوس سوهان کور ته واپس راشي خو خپل ځان مضبوط وساتي. بیا یې نظر په دریم مشکوک تصویر ولاږي. د هغه نوم کیونګ چل وي. هماغه وخت کیونګ چل د خپل بل شکار کاله تلاش کوي. په یو سنسان ځای کې یوه ځوانه جینۍ د بس انتظار کوي. کیونګ چل په نرم او شریف لهجه ورسره خبرې کوي او ورته وایي چې کوره پورې لیفټ درکوم او بیا هماغه کار کوي لکه چې مخکې چې کړی و. کیونګ چل جینۍ بېهوشه کړه، بالکل لکه څنګه چې مخکې د جوجون سره کړی و. بیا یې خپل پټ ځای ته یوځي او په ډیر ظلم سره یې مړه کړي. بله ورځې سوهان د کیونګ چل تلاش شروع کړي. هغه د انشورنس ایجنټ په بهانه د کیونګ چل د مور پلار کور ته لاړ شي. هلته ورته پته ولګي چې کیونګ چل ډیر وخت مخکې کور پرېښی دی، حتی خپل زوی سره هم نه میلاویږي. خو د کیونګ چل بدقسمتي دا وی چې د هغه زماشوم ته معلومه وي چې پلار یې اوس چرته اوسیږي. سوهان وخت ضایع نه کړي، سمدستې هماغه ځای ته ورسي او کور ته ننوځي. کیونګ چل هلته نه وي، نو سوهان په آرام سره تلاشي واخلي. په الماري کې د ډیرو ښځو باډیانې پراتې وي او یو پټ دروازه هم ویني. هغه دروازه خاص هغه ځای ته ځي چرته چې هغه خپل شکار ټوټې کوي. دغه وخت د سوهان نظر د نالۍ لاندې پراتې شوی د جوجون د انګیجمنټ ګوټي ولاږي. وس د سوهان پوره یقین وشي چې دا هماغه اصلي قاتل دی. بل طرف ته پولیس هم کیونګ چل قاتل دی د اعلان وکړي او هغه سکول ته راشي چرته چې هغه د ماشومانو بس چلولی، خو پولیس لږ لیټ راشي.
کیونګ چل دا مخکې نه ماشومان کورونو ته پرېښودلو ته روان شوی و. کیونګ چل ته پته وه چې یوه جینۍ به تر ټولو اخر کې کوزیږي، هم دغې موقع نه فایده واخلي او هغه جینۍ اغوا کي او نږدې یو خواشي ځای ته یې بوځي. خو مخکې د دې چې څه وکړي سوهان هلته راورسي. کیونګ چل خیال وی چې سوهان یوازې او کمزور پولیس دی نو حمله پې وکړي، خو دا ځل ارسه بدل وی. سوهان یې ډیر سخت هوهي. سوهان ته موقع وي چې هغه مړ کړي، خو داسې نه کوي ځکه چې مرګ ورته اسانه سزا ښکارېږي. سوهان واړي چې دی ژوندی پاتې شي. ملګرو اوس به د دې نه وروسته دا کیسه تاسو ته نور هم زیات خوند درکوي او د خپلو عملونو درد احساس وکړي. هغه د کیونګ چل د خولې نه یو ټریکینګ ډیوایس دننه کړي او لاس یې مات کوي. کله چې کیونګ چل هوش ته راشي د هغه سره یو لفافه پراته وي چې پکې پیسې وي. دا پیسې سوهان په خپله ورکړي وي چې دی علاج وکړي. سوهان نه غواړي چې قاتل دومره زر مړ شي. کیونګ چل ډیر کنفیوز شي او حیران شي چې سوهان اصل کې زما سره څه غواړي. د هغه خیال وي چې سوهان یو لیونی سړی دی. بیا ټکسي واخلي او د ښار طرف ته روان شي او د دې ځای نه سوهان خوني کیل اصل کې شروع کی. کیونګ چل د ښار طرف ته روان وي چې ناڅاپه د خطرې احساس وکړي. دا ټکسي یوه عجیبه فضا وي. کیونګ چل ناڅاپه ویني چې د ټکسي ډرایور مخ د ډیش بورډ د تصویر سره یو شان نه دی. هماغه وخت ورته پته ولګي چې بیا جال کې گیر شو. ډرایور او شاته ناست سړی اصل کې غله وي. درې واړو ترمنځ سخته جګړه شروع شي. لاس په لاس وهل ټکول کیږي. خو دا ځل کیونګ چل زیات تیز وخیږي. هغه دواړه مړ کی او ټکسي خپل قبضه کې واخلي. شاته چې وګوري نو د ټکسي اصلي ډرایور دغه کې مړ پروت وي. هغه درې واړه لاشونه جنگل کې وغورځي او موټر چلوي او لاړ شي. سهار وختي یو پرایویټ کلینیک ته ورسي ترڅو خپل زخمونو لا مرهم پټیو کی. هلته چې یو نرس ویني نو داغه خراب ذهن بیا رایښ شي. په پټه میډیکل سٹور روم کې پټ شي. کله چې نرس دننه راشي هغه دروازه بند کوي او مجبورای کوي چې کپڑے وباسه. نرس ډیره وایریږي او کپڑے وباسل شروع کی. خو هماغه وخت سوهان هلته را رسي. د ټریکینګ ډیوایس د وجه د کیونګ چل ټول خبرې اوریده. دروازه لاک کولول د ته ګران کار نه وي. دننه ننوزي او بیا کیونګ چل دا پراده خرشن سخت وغربي. د تلو نه مخکې د دې خپل زخمی کی او نرس ته وای د زوینده وساته او علاج وکړه ځکه سوهان غواړي چې دنه نور هم تکلیف ورکي. کله چې کیونګ چل په هوش کې راشي نو هماغه ټکسي کې پروت وي. وس دې شک کشي چې سوهان هر ځل ما څنګه پیدا کوي. د لوبې د لا خوند ورنا کوي. په غوسه چغې وهي او وای هر څوک چې ما ته رانیدي شي زه به یې وجنم. هماغه وخت کې ټکسي خراب شي او د سړک په منځ کې ودرېږي. هغه بیا د بل موټر لوډ کولو کوشش کوي خو مخې ته د پوج گاډي راشي. مجبور شي او د هغونه مرسته وغواړي او د خپل یو ملګری کور ته لاړ شي. بل خو ته سوهان مسلسل داغه تعقیب کوي. ټیم لیډر جنگ ورته فون کوي او وای نور بس کا وسه پولیس ته پرېږده. د جو جون خور هم ورته وای بدلا خستلو سره زما خور واپس نه راځي. خو نفرت سوهان مکمل لیونی کړی وي. د فون بند کوي او خپل لاره جاری وساتي. کیون چل د خپل ملګری تای جو کور ته ورسي. تای جو په خپل هم یو خطرناک قاتل وي. تای جو او د تای جو د معشوقې سوچ هم ډیر خراب وي. کله چې تای جو ته پته ولګي چې څوک کیون چل مسلسل تړپوي نو د تای سوچ وکړي چې تاسو څوک شکار کړی دی. د دې هغه رشتہ دار دی. همدغه وخت کې کیون چل ته د جو جون ګوتما یاد شي کوم چې هغه مخکې د سوهان په لاس کې هم لیدلې و. بیا هغه د جو جون په باره کې الټا سیدا خبرې شروع کی. دا خبرې چې سوهان ووري نو سوهان ډیر غوسه شي. سوهان فیصله وکړي چې وس به د دې درنده پورته ننوزي او سبق به ورته ورکي. کور ته چې دن نشي نو یو جنۍ ویني چې هغه درنده د وجلو اراده کوي. سوهان د جنۍ ځوان بچکی بیا د هغه غاړه ټینګه ونیسي او لاس په میز کې دی او کټ کوي. بهر ولاړ کیونګ چل شور واوري او ټوپک را واخلي او دن راشي چې سوهان ویني سمستۍ ډزې په وکي. خو سوهان ځان په ډیره تیزی سره بچکی او بهر وتختی او بره منزل ته وخیږي. دواړه قاتلان بیل بیل شي او د سوهان تلاش شروع کی. هم په دې وخت کې د تای جو ګرل فرند په سوهان حمله وکړي خو واره خطا شي. سوهان فورا جواب ورکي او د هلي ډیر بد حال جوړ کی. ورسته د کیونګ چل وار راشي. سوهان په ځمکه خاردار اخونه وغورځوي ترڅو هغه په جال کې گیر کی. چې کیونګ چل په قدم کېدی سوهان ور باندې د بجلی پر رفتار ټوپ کی او مسلسل یې په سلوارونه کوي. ورسته پولیس ته فون کوي. پولیس تای جو او د هغه ملګری ونیسي او کیونګ چل علاج د پاره بل ځای ته بوزي. خو سوهان ته داسې ښکاري چې دا سزا لا هم کافی نه ده. ورسته یو افسر ورته هوایي چې د کیونګ چل په خېټه کې یو ټریکینګ ډیوایس موندلې شوی دی. سوهان ورته هوایي چې دا خبره پټه ورساته ترڅو کیونګ چل ته پته ونه لګي ځکه دا ډیوایس خو په خپل سوهان لګاول وي. هغه پرده چواته کوي او وګوري چې کیونګ چل اوده پروت دی نو په آرام سره لاړ شي. خو اصل کې دا صرف ډراما وي. لږ ورسته کیونګ چل یو سنسان سړنګ ته بوزي او پرېږدي. وس د کیونګ چل ته پته ولګي چې سوهان هر ځل ما څنګه پیدا کوي او دغه هر حرکت څنګه معلوم کی. کیونګ چل د ډیوایس سره خبرې شروع کوي او سوهان ته وایي کته ما وز وینده مړه نکړل
نو زه به تا ټول عمر ته ژوندګۍ ستمانه کم. هغه دا هم وای چې د مرګ نه مخکې جو جون ته د ژوند سوالونه کول ځکه هغه پریګننټ وه. دا خبره چې سوهان ووري نو مکمل خپه شي ځکه د دې خبرې نه مخکې سوهان خبر نه و. وس حالت بالکل بدل شي. کیوم چل یو میډیکل سٹور ته ننوځي، دکاندار مړ کی او ډېرې ګولۍ غلا کوي، بیا خپله خېټه پاک کوي او آخر ټریکینګ ډیوایس پیدا کوي. هماغه وخت یو سړی متیارو ته راشي، کیوم چل یې بېهوش کوي او ډیوایس یې په خلو کې ور واچوي. کله چې سوهان هلته راشي نو هر څه ختم شوي وي. هغه د کیوم چل لوکیشن د لاسه وځي. ناڅاپه پولیس ته کال راشي. دا کال په خپله کیوم چل کړی وي. هغه وایي چې وس ټول حساب د سوهان سره برابر کم، بیا به ځان پولیس ته په خپله ورکم. بلې طرف ته سوهان په هسپټل کې وي چرته چې د تای جو علاج روان وي او سوهان ته د کیوم چل په باره کې ته جانکاری شروع کوي. تای جو په لیونتوب خندا کوي او وایي کیوم چل به دستانه داسې بدله واخلي چې ستا ټول خاندان به ختم کی، چې تا ټول عمر په تړپاو کې تیر کې، بیا به ځان پولیس ته ورکی او تا هیڅ سم نشي کولی. دا خبرې کوي او مسلسل خاندي. دا چې سوهان ووري نو ډیر غوسه شي او داسې سبق ورکی چې هغه به ټول عمر بیا خندان نه وکي. وس سوهان او ټول پولیس ټیم په تیزی سره د کیپټن جانګ کور ته روان شي، خو ډیر نه وخت شوی وي. کیوم چل د ډیلیوري سټاف په شکل راشي او کیپټن جانګ ورته دروازه کولاو کوي. چې دروازه کولاو شي هغه سمستۍ ور باندې حمله وکړي او په ډیرې بېدردۍ سره یې وجني. بیا د جو جون خور هم په ډیرې بېدردۍ سره مړ کی. ورسته پولیس ته فون کوي او وای زه اوس خپله گرفتاری درکوم او د دې لوبې ونر زیم. سوهان هم د هر څه په فون اوري. کیوم چل د جانې گرفتاری ځای او وخت ووی او فون بند کوي. پولیس ټول علاقه محاصره کړي او د هغه انتظار کوي. او پرختیا کیوم چل دروغ نه ووري. هغه د موټر راکوز شي او بې پروا مخې ته روان شي. پولیس نیولو ته تیار ولاړ وي، خو یوه خبره کیوم چل هره کړې وي چې سوهان وس د دې ژوندګۍ کې هیڅ سم نه وي پته. سوهان د پولیس د سترګو مخکې کیوم چل وتښتوي. سوهان کیوم چل واپس هغه قصابخانې ته بوزي. هلته د یو غټ خطرناک ماشین لاندې وتړي. ورته وایي چې دا رسې ټینګه ونیسه چې د رسې دروازې سره تړلې شوي دي. که دی پرېښوده نو لوی بلیډ به ډایرکټ به قطر راولمیږي. هر څه تیار کوي او په خپله کیوم چل د ځای نه لاړ شي. د تلو نه مخکې د کیوم چل خاندان ته فون کوي او هغوی د هغه ځای ته راوغواړي. د خاندان 3 کسان وارخطا راشي او کیوم چل تلاش کوي، خو کیوم چل د دننه نه هغوی اوازونه واوري. ډیر غبراو شي خو وس هیڅ سم نشي بدلولی. دروازه کولاو شي او هغوی یو داسې وحشتناک منظر وویني چې ټول عمر به یې هیر نه کړي. بل خو ته سوهان لرې روان وي او د دننه आवाज واوري. پوه شي چې ظالم خپل انجام ته ورسېدو او سوهان په جړا شي. او وس سوال دا دی چې اصل ظالم څوک وي، کیوم چل قاتل که سوهان؟ خپل جواب په کمنټ کې ضرور ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوی وي نو لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کول